نو اوس به تاسو ته زه دوه درې لیتې پې وکړم بیا به پسې شعرونه وایي و یو مېلمه له چا وریجې پخ کړې وي وریجې وله پخ کړې وي نو هغه بیټک به د کور خوا کې نو ښځې به ورته کله ناکله اواز کوو چې هغه سړي د وریجو نه بس کړي که نه چې دا چرګ وله در وړمه بس هغه سړي ښځې ورته اواز وکړو ناصري ورته یې راغله مېلمه وریجې خوري لږ صبر وکړه یوه شپه پسې ورته بیا اواز کړی چې یاره مېلمه د وریجو نه بس کړي که نه دي نو هغه سړی ورته وایي چې نه هغه وریجې خوري د مېلمه دا سوچ کړی چې دا وریجې په شړک لګیا دا چرګ ولې نه خوري که نه بس یاره هغه ایسته بس کړي دي چې بس کړي دي نو هغه سړي خپلې ښځې ته اواز کړی اوس هغه چرګ راوړه چې ښځه بار ته راوتې بس ژوندی چرګ یې په ترخ کې نیولی دا مېلمه ورته اریان دی چې زه خو د پوخ کړي چرګ په تمه وم او دوی خو ژوندی چرګ راوړو او کوربه ورته ویل وروره خفه کېږه مه وایي د مېلمه نه چې کومې وریجې پاتې شي موږ یې بیا په ده خورو دا راته پکې ووایه هغه تاسو سره کس په میل کې کار کوو که نه نو هغه کیسه خو خو داسې خبره وه چې زه یوه کمپنۍ والا سره وم نو یو بابا به ما سره کار بابا و ویره زه ستا سره کار کوم زما ستا سره طبیعت لګي که نه دا ټوکې ټقال یې خوښوي نو ما ورته یاره بابا داسې کار دی چې ته مشر سړی او ما لږه حیا راځي ته بل چا سره کار کوه ما سره مه کوه ما سره د الک سي دی وینه نه کار صحیح بس زه به ستا خبره منم خو زه به ستا سره کار کوم زه بس ټیک ده یو ګرمي وه ماسپښین مو چوټي وکړه چې ما ته وي خوښه دې نه چې نن لوپري وکړو ما ورته څه لوپري کوو وایي چې بوتلې وڅښو زه چې وڅښو نو چې بوتلې مو وڅښلې ته په خدای یقه نو که د هغه په خوله کې یو غاښ نو ما ته وایي چې یاره دا بوتل خو تود و ما ورته یاره بابا خفه کېږه مه یخوالی په غاښو معلومېږي تا خو هسې د خادمۍ سوړې ته ور خو داسې کار و ښه جي بس خیر ده هېڅ خبره ده خو ګپ شپ دی بس ما ته یو څیز را یادوئ زه بیا ته یم نعیم شاکر صاحب هغه داسې کار وشو چې په دې تېر بلدیاتي الیکشن کې یو سړی اوټونو ته ولاړو چا ته وي چې ماله یو سړي ته وي ماله اوټ راکړه هغه ورته وایي زه اوټ بدله درکړم بیا ورته ویې نه ما ته سمه خبره وکړه نو هغه ورته وایي چې لکه سمه خبره څنګه یې خو اوټ دله در کوم که نو هغه ورته نه نه دا نه منم ما ته به سمه خبره کوي نو هغه ورته وایي چې قرآن درته وخورم کلمه درته وایم څه وایم نو هغه وایي چې قرآن راته خوري خو جومات ته به راسره ځي په هغې ډېر وخت لګي ما ته ګرځېده را په غاړې کلمه راته ووایه نو هغه ورته درېیمه کلمه ویلې ده نو په ځل دا ده اوس هغه ورته وایي تا خو ما ته درېیمه کلمه ویله نو هغه سړی ورته وایي چې خفه کېږه ما دوه مخکې مې بل چاته ویلي